نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خپل والد محترم حضرت آمینه تقریبا 3 وظیفه ورکړه. دا غینه بعد د ابو لهب یو وینځوا سویبا، نو هغه وینځي هغه بیا پیغمبر علی السلام ته پی ورکړو، او دا وینځي حضرت حمزه رضی الله عنه ته پی ورکړو. د دې وجه نه حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رضاعی ورور، او د حضرت سویبین بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پی ورکول والا حلیمه سعدیه. عربو کې دا دستور چې کله په ماشوم پیدا شو نو دا بدی دي کلو ته لېږل چې د کلو ابو هوا هغه صفاوه، او الته کې د ماشوم تربیت هغه په خطر کې سره کېدل، او بل دا غي جبا غي کې فصاحت. نو د دې وجه نه خلکو کې دا یو دستور چې ماشوم به پیدا شول هغه بدی د کلو ته لېږل. هم په دې سلسله کې قبيله بنو سعد د دې لزنانا اگر اغلی مکه مکرمه ته چې ځان سره ماشومان بوزي، په دې کې یو زنانه حلیمه سعدیه امراغه، او دا حلیمه سعدیه دا چې کله راتله په لار کې نو د دې سره چې کوم سورلې وا نو هغه ډېره زیاته کمزورې وا، اوچه سفر یې نشو کولی، او یو اوښه ور سره هغې کې پیم نو، او یو ماشوم زوی ور سره نو هغه به جړل ټوله شپه، ځکه چې د دې په سینو کې پی نه نو ټوله شپه به هغه ماشوم هم جړل. نو چې کله دا راغله راتله نو لار کې بوله زنانه ودرېدې، خو د دې سورلې کمزورې وه هغه به رستو پاتې، نو بس هغه نورې 9 زنانه ترې مخکې راغله، او هره یوه زنانه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تېره شوې، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې به تپوس وکړو، ورته به وویلي شو چې دا یتیم دی پلار یې نشته، هغوی به وایي چې دا یتیم دی نو موږ له به د دې ماشوم معاوضه څوک راکوي، موږ یې خدمت کوو، د دې بدله به موږ له څوک راکوي. نو پیغمبر علیه السلام به یې پرېښودلو لا به تر دې پورې چې حلیمه سعدیه هغه چې کله راغه هغه هم تېره شوله په پیغمبر علیه السلام باندې، او چې کله بیا اخر کې خالي لاس واپس تله نو په زړه کې یو مضبوطه داعیه پیدا شوله، او ویې ویل چې والله لاذهبن الى ذلك اليتيم فلاخذنه، چې د الله قسم زه به خامخا ځم او دا یتیم به راخلم، دا به ځان سره بوځم. عسى الله ان يجعل لنا فيه برکه، کیدای شي چې الله تعالی موږ ته په دې کې برکت واچوي. نو دا راغله خپل خاوند په اجازت سره، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه واغستلو، او چې څنګه پیغمبر علیه السلام واغستو بوتلوی، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اغستو سره د هغې سینې هغه د پیو نه ډکې شو، او چې کومه اوښې وه نو د هغه اوښې غلان چې هغه د پیو نه ډکې شول، او حضرت حلیمه سعدیه پیغمبر علیه السلام ته پی ورکړل، او خپل چې کوم زوی ور سره نو هغه ته پی ورکړل، او چې کله اوښې ته ورغلل نو د هغه اوښې غلان چې د پیو نه ډک وې نو هغې نه پی رولشل، نو هغې په خپله باندې خوس کړل او خاوند یې مسکل په مړه ګېړ، او بیا د هغې نه بعد دوی ویده شوه، شپه یې تېره کړه چې سهار شو نو خاوند یې حلیمې ته وی تعلمي یا حلیمه، ای حلیمې ښه پوهه شه، لقد اخذت نسمة مبارکه، تا یو ډېر مبارک ماشوم راغست، یو ډېر برکتي ماشوم دی اغستی دی. هغې ورته په جواب کې څه ویل؟ هغې ورته ویل والله انی لارجو ذلک، د الله قسم زم هم دا امید لرم. پته ورته نه وه چې دا عام ماشوم نه دی، دا خو د دواړو جهانو سردار دی. نو په هر حال بیا چې کله دا په سورلۍ باندې سوره شوه را روانه شوه، نو هغه سورلۍ چې هغه به په چابکونو وهلو سره هغې به سفر نه کولو، هغه د بجلۍ په شان تیزه روانه، چې نورو زنانو ولیدله نو نورو زنانو ورته وی چې ای حلیمې دا هم هغه سورلۍ ده که دا بدله ده؟ نو بیبي حلیمه ورته ویل چې دا هم هغه سورلۍ ده، نو هغې ورته ویل چې نن خو د دې شان جدا دی، دا خو یو جدا شان سره روانه ده، ځکه چې هغه اوس عام سورلۍ نه وه، هغه د دواړو جهانو د سردار صلی الله علیه وسلم مرکب و، هغه د امام الانبیا مرکب و، هغه د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم سورلۍ وه. او چې کله بنو سعد قبیلې ته ورسېدل هلته کې نو هغه ځای کې قحط و په هغه ورځ، نو چې خلکو به خپلې چیلې سرولو دپاره ولېږلې ولا بړل، نو د خلکو چیلې به چې واپس راتلې اوږې به وې او غلانځو کې به پې نه، او د بیبي حلیمې چیلې به چې لاړلې نو هغه به ښه مړې وې، او چې واپس به راتلې نو د هغې غلانځې هغه به هم د پیو نه ډکې. نو خلکو بیا خپل شپونکو ته وې چې تاسو د خپلې چیلې هغه دی کې سره وې چې چېرته کې د بیبي حلیمې چیلې سري، هغوی بیا هم داسې وکړل، خو لیکن بیا به هم چې د هغې چیلې واپس راغې نو هغه به هم هغه شان اوږې وې او غلانځې به یې د پیو نه خالي وې، او د بیبي حلیمې چیلې هغه به د پیو نه هم ډکې وې او هغه به مړې هم وې.
نو دا برکات بی بی حلیمه لیدل دا رنګ نور برکات یې لیدل دا رنګ دوه کاله پوره شو چې کله د دوه کالو موده پوره شوله نو بی بی حلیمه د وعدې مطابق زړه خو نه غوښتل ځکه چې د پیغمبر علی السلام برکات یې لیدلی نو د وعدې مطابق پیغمبر علی السلام ځان سره کړل او د پیغمبر علی السلام والد محترم حضرت آمینه ته لاړ او حضرت آمینه ته امانت حواله کول او هغه ټیم ته ډیر اصرار وکړو چې دا ماشوم سمودي د پاره ما سره نورم پرېږدو او بل اړخ ته په مکه مکرمه کې وبا خور شي و نو د دې وجنه حضرت آمینه ورته اجازه ورکړه نو بیا پیغمبر علی السلام ځان سره راوسته او بیا د پیغمبر علی السلام تربیت کول او انوارات او برکات بیا لیدل یو ځلې چې کوم د دې زامنو په پاره کې یو ځوی هغه په منډه باندې راغی د پیغمبر علی السلام رضاعی رور په منډه باندې راغی او حلیمه سعدیه ته وویل چې زموږ هغه قریشي رور څه کسان راغ او چاړي چاکوان وغیرہ ور سره دي او دغه خېټه اوښلول چې کله هغه دا وره د په منډه باندې لاړ خاوند په منډه باندې لاړ چوي قتل پیغمبر علی السلام په یوځای کې ولاړ دي ځان ته رانی نږدې خپل او بیا راي واست کور ته ټول واقعیت نه وره او چې کله دا واقعیا اوښوله نو دغه واقعیا د شق صدر و چې پیغمبر علی السلام سینا غسیل لشي او د شق صدر دا واقعیا د پیغمبر علی السلام سره د صحیح روایت مطابق سلور زلدار په خشه یو ځل دغه سلور کال په عمر کې د بیبي حلیمه سره او دویم ځل باندې چې کله د پیغمبر علی السلام عمر لس کالو هغه موقع باندې دا واقعیا را پیښ شو دریم ځل باندې چې کله پیغمبر علی صلوات و سلام ته نبوت ملاوي دو په هغه موقع باندې دا را پیښ شو او سلورم ځل باندې چې کله پیغمبر علی السلام معراج ته تلو نو په هغه موقع باندې د شق صدر دا واقعیا را پیښ شو نو بهرحال بیبي حلیمه چې کله دا واقع ولیدله پیغمبر علی السلام ځان سره یریدا چې څنګه پیغمبر علی السلام ته نقصان ورونه رسي نو د دې وجه نه پیغمبر علی صلوات و سلام یې بوتلو او حضرت آمینه ته حواله کړ او حضرت آمینه ته دا واقع وروله هغه ورته پریشان کیږه ما دې ماشوم ته شیطان څخه نقصان نشي رسول ځکه چې د دې ماشوم برکات او خیرونه غمالي دي بیا چې کله د پیغمبر علی السلام عمر شپږ کال شو حضرت آمینه یو ځل تل مدینه منوره نو پیغمبر علی السلام ځان سره کړلو او خپل وینځ ایمن هغه ځان سره کړل او لاړه مدینه منوره ته یو میاشتې تیر کړل او چې کله واپس راتله نو په لار کې مقام ابوا کې بیمار شو او الته کې وفات شو الته کې دفن شو نو پیغمبر علی السلام د شپږ کال په عمر کې چې والده محترمه هغه وفات شو نو ایمن پیغمبر علی السلام ځان سره کړل مکه مکرمه ته راوصلو او عبد المطلب سے ته حواله کړ عبد المطلب سے بیا د پیغمبر علی السلام تربیت کول بیا دو کال پس عبد المطلب سے وفات شو دا اتو کال په عمر کې چې پیغمبر علی السلام اته کال عمر کې وفات هغه نه بعد د ابو طالب سے زیر تربیت شول او ابو طالب سے د پیغمبر علی السلام سره ډیر امینه کول د خپل بچونو ډیر زیات محبت او شفقت هغه د پیغمبر علی السلام سره کول او افسوس دا دی چې ابو طالب سے د دنیا نه بغیر د ایمان نه تل نو بیا سمو د پس ابو طالب سے وفات شول